نقیب ستا نوم نقیب و؟ نیک محمد. المر دې رنګ تور دراړی چې چاته دې ښکاره کوم د لمر رنګ به در پکښې ګرده تور دا هغه درخته ده وایي 15-16 قسم میوې کولې. السلام علیکم. دا د برشور کلی باغ دی. د غرمې یوه بجه وه چې دلته په مانده کې دا کانډیوالان لګیا و کار یې کوئ. تورې چایه پخ کړې ولې ما هم یو پیاله چای ورسره وکړلې. د چای کولو وروسته اکا ویل چې اوس هغه ځای ته ځو چیرې چې مې باغ رانیولی دی. په لاره روان ولو انګور اخیستل کېدو لپاره یو ځای ودرېدل. شله خیره دې خواته رالو. د باغ په روډ باندې دا ځوان انګور خرڅوي، نیک محمد نومیږي. د انګور خرڅوي. کوم رقم انګور دی؟ یو خو دا تور در سره دی. دا کیلو په څو خرڅوي ځوانه؟ ای تور په څو دی؟ ستی د علاقې ده خو به تور دی که دایم ستی دی؟ دلته په غرو کې کېږي؟ د لې ستی خپل باغ دی؟ هغه دې راځه بیا وچیم د سره وراس وستیم بیا به وله راس دغه دی. دا 2 کیلو راوتله. نو له ده څخه 2 کیلو انګور اخلو. نو بیا مخ ته ځو چیرې چې اکا مې باغ اخیستی دی هلته ځو. په درو به مې وموندل چې ده څنګه باغ اخیستی دی. نقیب ستا نوم نقیب و؟ نیک محمد. نیک محمد څه مې د انګور واخلو. تور انګور کیلو یې په 200 روپیو. له ده څه مې انګور واخلو. ډاکټر صاحب دا دی ولاړ دی. بس اوس مخ ته ځو. اکا چیرې باغ اخیستی دی هلته ځو. نیک محمد چې د روډ وغاړې ته انګور خرڅول وی ویل چې شاته د غره په سر کې زموږ کور او انګور باغونه دي. تاسو هلته هم تللی سئ هغه باغونه لیدلی سئ. موږ د غرو سر ته وختل نو ورته ډېر ښایسته ویولو. د غرو په سر کې د دوی باغونه او کور جوړ سوی ولو. دلته باغ دار قسم حسابي مثال رالی کریر تی ډکي یا د دغه کړي د څنګه خوند کې د شا واده کې خو دا دی د جګې هم نه کې ځایه جم کښېنم. دلته چې د باغ واخسي باغ دا حساب وي چې کریټ حساب دی. کریټ تی ډکي یو کریټ دی په 1000 روپۍ درکوي. جوړې یې په 2000 یا په جوړې یې په 40 او 25 دا قسم یې ډکۍ بیا خپله وړې بیا خپله کاټنان شان بیا ټوله خپله راوړې. دا حساب وي. دا یوه بس څو درخت دي 10 15 20 دا قسم درخت دي په دا غرو کې جوړې کړي. دا تاسو کتئ سئ دا قسم. اکا چې د نیک محمد د پلارجان سره په خبرو سلو نو زه دلته په باغو کې وګرځېدلم. اکا مې د هغه سپین ږیري سره په مجلس باندې لګیا دی. دلته د هغه د بادام درخت هم د دا ګورې بادام دا د کې راشنه دی. دا دا قسم دا دی نور هم پکې لګېدلی دی. دا دی د بادام درخت دی. دا نور دغه میوې او دا شان هم دی کې دا زردالو د دا شان درخت هم دی خو اوس یې سیزن کللی دی. دا سره بیا چیشت دی. دا نو تی راته ووایاست دا څه نه پیژنم. دا چیشت لاندې بیا هلته باغونه دي او هلته د هغه نیک محمد څه چې مې انګور واخیستلو د هغه باغ دا دی. هلته دی لاندې خرڅوي. دا ګورې او ځینې خراب سوي هم دی. ما ورته ویل هلته روډو خواته به دې وړل هلته به دې خرڅول. ده ویل چې د لې خرڅېږي. د لې دا قسم خراب سوي دي. ته د نیک محمد ورور ولاړ دی. وایي دلته لوړ راسه وایي دلته به ښه عکسونه واخلې. دا انار درخت هم دی کې هغه سیب دی. ای سیب ته وګورئ ماشاءالله څومره غټ دی.